اذا زن العبد خرج منه الايمان فكان فوق رأسه. د دې حدیث مقصد دا دی چې کله انسان بدکاری او زنا کوي الله تعالی دې موږ د دینه وساتي. نبی رحمان صلی الله علیه وسلم په دې حدیث مبارکه کې فرمایي چې کله یو انسان زنا کوي د دنه د ایمان اوزي تر دې چې د سر د پاسه ودرېږي. زله د سر د پاسه ورېځمي او د سر د پاسه د اوسنۍ چې کوم عربیت چتریت زله وي. یو قول پکې دا دی چې دا حدیث په خپل ظاهر باندې بنا دی. بالکل په وخت د ګناه کې خاصتا د کبیره ګناه کې چې زنا ده د دنه د ایمان اوزي دا عظیم جرم دی، عظیم ګناه ده، ډېر لوی جرم دی. هم قول بعض علماو دا کړی دی چې نور الایمان مراد دی، دنه رڼا د ایمان ووتله. رڼا د ایمان خدا وا چې د طاعاتو ته برابر کړی وي، د منکراتو نه منع کړی وي. دریم قول دا دی چې د ایمان یو اهمه شعبه چې هغه حیا دغه ته نه ووته، ځکه